بس کافي وای 3 منټه زوای کوم ټولې غلطیاں نه اغوی له مرجو کنه ځا ورځه پی رانا چې رانا دین کولا یګرانا د چا په خپل باندې جواب راکړیو نا ګرانا خلق د پیر لماننی سی ګرانا ما د بیننګ جانان خپې نیولې دینا قدرمندو مینوالو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ستاسو ورور ستاسو کوربه حضرت علي اسرت ما هیله من یم چې روغ به یې جوړ به یې او د ژوند په خوږو خوږو ساعتونو کې به یئ قدرمندو نننی پروګرام مو د اویس قرني خواله یو وارې بیا راوړی دی غوښتل مې چې هغوی نه څو د خوند رنګ کلامونه ریکارډ کړم او ستاسو تر مخه یې در ورسوم اویس قرني ته پروګرام کې هرکلی او په خیرالی یم بسم الله الرحمن الرحیم لومړنی خو سره صاحب ستاسو یو نړۍ مننه دومره لنډ تنګ وخت کې موږ له مخ روباسو نړۍ مننه جي اویس قرني زموږ مینوالو ته به څه ویل غواړي یاره بس یو ځای به شریک یو څو ټپې وکړو یې ګرانه مازدیګر مه غواړه ما غواړه یې ګرانه مازدیګر تل وي زه خو کله کله یمه یې ګرانه چا راته وي جانان دې تور دی ګرانا ما پرنا لیدلې نه دی تور به وینا یې ګرانا چې یارانا دې نه کوله یې ګرانا د چا په خوله باندې جواب راکړیو نا یې ګرانا خلق د پیر لماننی سی ګرانا ما د بیننګ جانان خپې نیولې دینا یې ګرانا جانان زما په سر جانان دی یې ګرانا که زه یې پرېږدم د کوڅو ملنګ به وینا یې ګرانا زړه مې د سوات ښکلو تالا کو ګرانا تشه پنجره په ملکن را کوزوما یې ګرانا په ملکن با سره خېجو یې ګرانا په پنجدارو سپلو وخمې خونا یې ګرانا ته د سوات نه یې دروغ وایې ګرانا نه دې رنګ سپین دی نه دې سترګې غټې دینا یې ګرانا دا مرور مرور ګرځا یې ګرانا که مې رضا کړې د هندوې لور به یمه یې ګرانا ساتلې باز مې لاس نه لاړو ګرانا نور به د زړه په غوښو نه ساتم بازونه یې ګرانا بیګا مې تا سره واده وه یې ګرانا د سپي په غپ پسې به لس پر لانګه تلمه یې ګرانا اول مې نه وي اوس یې وایم ګرانا په زړه مې توره وینه ډنډه اوس دې مرمه وکړی دې سینګار سینګار دې لیلا وکړی دې سینګار سینګار دې لیلا خمارو سترګو دې په زړه ویشتلی یمه خمارو سترګو دې په زړه ویشتلی یمه یې کړی دې سینګار سینګار دې لیلا او په مخ دې بیا سپېړه ورکا او په مخ دې بیا سپېړه ورکا بېننګ یار پېغلې چا وښلې دینا بېننګ یار پېغلې چا وښلې دینا او کړی دې سینګار سینګار دې لیلا ډېره مننه یاره خوشحاله اوسئ قدرمندو دا اویس قرني چې خوندورې ټپې م ترې واورېدې تر بل پروګرامه پورې خپل رور خپل کوربه حضرت علي اسرت له ورکړئ اجازت چېرته چې م یئ ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان سالار د خواله لاړ شو نو بس سالار صاحب دې بس کوي بیا څه ویل نو بس هغې پکې شعرونه وایي موږ پکې ټپې وکړو که ستاسو وایي اے مازدیګر مه غواړه ما غواړه دا ته رسۍ نه دی که نه
څنګه ما را ټپې نه زه به شم ته وکړم نه چاره ته وی جنا دې تور دو ما پرنا دې یا ګرانا چاره ته وی جنا دې تور دې چا د کلي 250 کوسي دي واه ګرانا ستا ګرانا हे ګرانا جانان زما پسر جانان دې آها عثمان دې مې رکھ